ثانيا نن زما د تقریر موضوع ده د امت مسلمه د زوال اسباب. محترم سامعینو، نن هر طرف ته دا شور او आवाज دی چې مسلمانان په ټوله دنیا کې مغلوب دي او وهل خوري، خو لیکن د دې په مقابله کې دې خبرې ته هیڅ چا هم سوچ او فکر نه دی کړی چې نن ولې په دنیا کې دا حال شو چې مسلمانان مغلوب شول او وهل خوري. زه نن ستاسو په وړاندې د دې هغه اسباب بیانول غواړم چې د کومو د وجې نه نن مسلمانان مغلوب دي او وهل خوري. په دې اسبابو کې د ټولو نه اولنی سبب هغه د امت مسلمه په خپل منځ کې د اتفاق او اتحاد نشتوالی او اختلاف دی، او زمونږ او ستاسو په انفرادي او اجتماعي او ټولنیز ژوند کې د الله جل جلاله د اوامرو او د نبی علیه الصلاة والسلام د طریقو نه بغاوت او اعراض دی. محترم سامعینو، د دې خرابو او نقصانات علاج موږ د نبی علیه الصلاة والسلام د سیرت په حوالې سره کولی شو، ځکه چې نبی علیه الصلاة والسلام هم د دې نه د خرابې معاشرې اصلاح کړې وه، داسې معاشره چې د کفر، شرک، د ظلم او د جهالت د تیارو نه ډکه وه، داسې معاشره چې د الله جل جلاله نه علاوه به د سوونو زرګونو خدایانو عبادت پکې کېدو. په کومه معاشره کې چې به انسان د انسان دشمنو او په وړه وړه خبره به په سوونو زرګونو کلونو دشمني وه، خو زار د خوږ نبي د ښایسته تعلیمات نشم داسې تعلیمات ورته وړاندې کړل چې د کفر، شرک، د ظلم او د جهالت د تیارو نه ډکه معاشره د هدایت په رڼا سره روښانه شوه، او هغه خلک چې د زمانې بد او خراب خلک ګڼل شول هغه د هدایت امامانو ګرځېدل، او په خپل منځ کې داسې اتفاق او اتحاد قایم شو چې تر قیامته پورې د دې مثال څوک نشي پیش کولی. الله جل جلاله په خپل کتاب کې صفت په دې الفاظو سره کړی دی: والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. د نبی علیه الصلاة والسلام ملګري یعنې صحابه په کفارو باندې سخت او په خپل منځ کې رحم او نرمي کوونکي دي. محترمو سامعینو، همدا وجه چې نن د دنیا کافران، یهودیان او دشمنان اسلام په مسلمانانو باندې په تیزی سره حملې کوي. دا خبره د نن د تقریبا 1400 کاله مخکې نبی علیه الصلاة والسلام کړې وه چې زما په امت یو داسې وخت را روان دی چې کفار او د هغوی ملګري به دې باندې په تیزی سره حملې کوي، او د دې سبب یې هم ښودلی دی چې حب الدنیا و کراهیت الموت، چې زما د امت به د دنیا سرمینه او د مرګ نه ویره پیدا شي. نن ټول د دنیا عاشقان ګرځېدلي او په همدې وجه د یو بل وینو ته تږي ناست دي. محترم سامعینو، د زوال په اسبابو کې یو سبب هغه د تعلیم کمی هم دی، چې دا خبره نن ډېر په خفګان او افسوس سره کوم هغه امت چې پیغمبر ته اولنی پیغام د اقرأ باسم ربک الذي خلق د الفاظونه دی، هغه امت چې پیغمبر ته وقل ربي زدني علما یعنی د علم د زیاتوالي د دعا حکم شوی دی، نن هغه امت په تعلیمي میدان کې په ټوله دنیا کې وروسته او شاته پاتې دی. او د امت مسلمه د اصلاح کولو همدا یوه طریقه ده چې موږ او تاسو د خپل ځان په اصلاح باندې سوچ او فکر وکړو، ځکه چې دا معاشره زموږ او تاسو څخه جوړه شوې ده. که چېرته موږ دا ټول کارونه وکړل نو بیا هغه ورځ لرې نه ده چې امت به د ترقۍ او د پرمختګ په لور روان شي. زه خپل تقریر په دو شعرونو باندې ختمول غواړم: دغه هر څه د دردونو په کمال شي، دغه هر څه د دردونو په کمال شي، چاته اوښکې سرې سکروټې چاته لال شي، دغه اوږې خلک هسې پرې مین دي، دغه اوږې خلک هسې پرې مین دي، ژوند هغه دی چې شراب پکې حلال شي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.